الرحمن الرحیم. نن د روژې 12مه او د 2020 کال د مې د میاشتې 5مه نیټه ده. وخت داسې راځي چې ابو طالب ناروغه کېږي او داسې ښکاري چې مري، او کله چې د ځان قدن حالت ته رسېږي او دغه وخت کې ابو جهل د دې سر ته ناست دي او نور قریشو نور خلک به مې طبعا چون دی د عمر سړی و، نو نبي علیه السلام هم تشریف راوړي او د خپل تره څنګ ته راځي او دی په دغسې حالت کې هم اسلام ته دعوت کوي او ورته وایي چې ته توحید ومنه چې د آخرت د عذاب به خلاص شي. او د دې په څنګ کې ابو جهل هلته ناست دی او هغه ابو طالب ته د دې خبرې تلقین کوي چې آیا ته د خپل پلار د دین نه اوړې او ته د خپل نیکونو او د عبدالمطلب دین پرېږدې، او د دواړو خواونه دې ته تلقین کېږي چې دی په دین باندې لکه د ابو جهل مقصد دا چې د پلار په دین باندې مړ شي او د پیغمبر علیه السلام په زړه سوځي، خوای خو پې بدېږي چې دا تره مې ما سره دومره خو ترحم وکړو، مهرباني وکړه او باید دی په ایمان باندې لاړ شي. همدغه یي چې نبي علیه السلام څو بار د دې خبرې تکرار ورته کوي او تر هغې پورې پیغمبر اسلام وایي که زه د دې دعوت نه منې شوی نه یم نو زه به دا کوم. همغه یې چې الله تعالی ورته د دې هدایت کوي چې هغه زړونو ته چې ما هدایت نه دی کړی نو هغه د ایمان خاوندان کېږي نه، او همغه چې پیغمبر د دې د بلنې نه تېرېږي. د دې سره بله سخته واقعه چې پیغمبر علیه السلام یو بل سخت بل ملاتړ د لاسه ورکوي او د خپل تسل یو بل مرجع د لاسه ورکوي، هغه د امنا خدیجې رضی الله تعالی عنها مړینه ده چې د متصله د څو لږ زماني واټن سره هغه هم رحلت کوي او الله تعالی په لوري ځي. او پیغمبر اسلام دلته خپل دوه ډېر قوي ملاتړي او دوه ډېر قوي د خپل تسل مرجع د لاسه ورکوي. حضرت پیغمبر اسلام وایي چې هغه وخت کې حضرت خدیجې په ما ایمان راوړو چې خلکو زه کافر بللم، او هغه وخت کې چې خلکو ما باندې تکذیب کول او زه یې دروغجن بللم دې زما تصدیق کړی، او هغه وخت کې چې خلکو زما نه هر څه اخیسته دې خپل هر څه ما ته راکړل او زما ملاتړ یې وکړو. همدا چې پیغمبر علیه السلام باندې دغه دوه واقعې ډېرې سختې تمامیږي او دغه کال ته دی د غم کال وایي او دې باندې دی ډېر سختې تمامیږي. او د دې سره سره چې څه وخت ابو طالب مري قریشو ته مخه خلاصېږي او د قریشو د تاخت او تاج او تیري او د ظلم انتها بیا یې وارې اوج نیسي او بیا په پیغمبر اسلام باندې ظلم او تعدا شروع کېږي او د ده په ملګرو باندې او د ده په لارویو باندې. هماغه یي چې پیغمبر علیه السلام د حضرت ابوبکر په مشرۍ د حبشې په لورې یو د هجرت ټکل کوي او دا د مسلمانانو دپاره او خاصتا د پیغمبر علیه السلام دپاره دا کال د غم کال وي. تر بیا، سلام علیکم.